د جنسي اړیکو په هکله د ښځو 15 تېروتنې. څېړنې ښیي چې د هر 15 طلاقونو څخه یو یې د جنسي ستونزو له کبله رامنځته کېږي. د نارینه او ښځینه جنسي ذوقونه مختلف دي، مختلفې تمې لري. په دې مسله کې ښځې تر ډېره کم معلومات لري، نو ځکه نه پوهېږي څه وکړي او څنګه د یو بل جنسي تنده خرابه کړي. روغتیایي ستونزې. کله به اړیکو کې روغتیایي ستونزې شتون ولري، نو باید سترګې ورباندې پټې نشي او د حل لپاره یې د روغتیا پالنو څخه مرسته وغوښتل شي. 2. د جنسي اړیکو د پیل کولو تمه د مقابل طرف څخه. ډېرې ښځې د مختلفو اندېښنو په بنسټ په تمه وي چې جنسي اړیکه یې خاوند پیل کړي. فکر کوي که دا جنسي اړیکه د پیل کولو خواهش وکړي، دا شرم دی. د دې سره بل خاوند په سترګو کې ډېر شهوتي په نظر کې ورشي یا ځان د دې غوښتنې سره ورته بدخلافه او ساده ښکاري. حال دا چې کله خپل ښځه جنسي اړیکه پیل کړي، نو د خاوند یې په ځان باور زیاتېږي. 3. په خپلو بدن نه باوري. ځینې ښځې بیا په خپل بدن باور نه لري، په خپل وجود ډېر مشغولې دي، خپل وجود یې یو ډول نه خوښېږي، لکه دې کبله د جنسي اړیکو په وخت کې غواړي چې تیاره وي. 4. د جنسي اړیکو د خپلې موخې لپاره کارول. ډېرې ښځې جنسي اړیکې د یو وسیلې په توګه کاروي. که یې غوښتنه ونه منل شي، نو خپل خاوند ته جزا ورکوي او دغه څخه لرې کېږي. ښځې باید خپلې غوښتنې د جنسي اړیکو سره ګډې نه کړي، که نه خاوند به یې د دې کار په تکرار سره په خپله ښځه بدنیتي شي او یا به یې ورڅخه زړه سوړ شي. 5. د خپلو جنسي اړیکو په هکله خبرې نه کول. ډېرې جوړې د خپلو جنسي اړیکو په هکله خبرې نه کوي. په دې نه پوهېږي چې د خپل خاوند یا ښځې څه خوښېږي او څه یې نه خوښېږي. صرف جنسي اتو کولو لري چې د ژوند دومره مهمه برخه باید اتو کولو ته پرېښودلی شي. 6. د جنسي اړیکو په وخت کې نورې خبرې. ډېرې ښځې د جنسي اړیکو په وخت کې خپلې ځینې غوښتنې چې د جنسي اړیکو بهر وي یادوي یا نورې خبرې کوي چې دا د مقابل طرف هغه جوز له منځه وړي. د جنسي اړیکو په وخت کې بې ځایه خبرې کول نه دي پکار.